سلامونه دوستانو، خپل خراب غږ څنګه صفا کولی شئ؟ جدي راولی شو. تاسو ګورئ دغه زما اوریجنل وایس دی او تاسو ګورئ دلته پنکام لګېدلی دی او ډېر شور دی او دغه زما اوس ګورئ انهینس شوی وایس دی، جدي ته مې کنورټ کړی دی. هغه خواوشه د بیکګراونډ خراب اوازونه مې ترې لرې کړي دي. که چېرته تاسو هم داسې ځای کې غږ ریکارډوئ چې هلته په ښار کې یاستئ یا هلته ډېر شور وي، تاسو یو داسې ځای ته روان چې هلته ولاګ کوئ، ویډیو جوړوئ، په هغه ځای کې تاسو سره په خواوشه کې بیخي ډېر زیات شور وي، بیکګراونډ کې غږونه وي. دلته ښکاري اوس دغه زما غږ وینئ څومره شور ورسره دی. خو ګورئ دوستان، دا غږ موږ بېرته چینج کړی دی، صفا کړی مې دی، انهینس کړی مې دی. تاسو د اے آی په ټکنالوژي سره اوس تاسو کولی شئ ډېر خراب وایس چې هم وي په بیکګراونډ کې ورسره ډېر شور وي، اوازونه وي خراب، هغه ټول ترې لرې کولی شئ او صفا اواز ترې اړولی شئ. نو څنګه یې کولی شو؟ ډېر اسانه او په زړه پورې طریقه ته تاسو بالکل د اے آی ټکنالوژي په اساس باندې خپل غږ صفا کولی شئ. را به شي دوستان، د ټولو مخکې که دا ویډیو مو خوښ شوه لازم یې لایک ورکړئ او مخکې د نور ملګرو سره شیر کړئ. نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته یو لینک اچولی دی، فیسبوک ویډیو نه پورته لینک یا په کمنټ کې تاسو لینک کتلی شئ. کله چې تاسو راشئ په لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو ته فرق خلاصېږي. د به لاندې سکرول کړئ اخر ته دوستانو، ګورئ دلته تاسو ته اے آی وایس راځي. خو د ټول نه مخکې خو دوستانو کوم غږ چې تاسو په ویډیو کې ریکارډوئ، تاسو سره وایس دی په خپل موبایل کې یا هم ویډیو سره مچولی دی، تاسو به هماغه وایس د ویډیو نه بیل کړئ، ایکسټریکټ به یې کړئ. چې کله مو وایس بیل کړ، که تاسو سره ایکسټریکټ نه وي نو دغه ایپ چې کوم تاسو په سکرین باندې ښکاري لینک کې ډسکرپشن کې شته، په هماغه لینک چې کلیک وکړئ دا ډاونلوډ کولی شئ. دلته راشئ په دې ایکسټریکټ اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. دغه ایکسټریکټ باندې کلیک واخیستم او دلته تاسو هماغه وایس په کوم فایل کې هغه ورته اپلوډ کړئ، هغه به تاسو ایکسټریکټ کړئ. کله چې ایکسټریکټ کړ نو بیا داسې کار وکړئ. دغه اپلیکیشن هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ. خو موږ تاسو کار چې دغه ویب سایټ سره دی، راشئ دغه اے آی وایس په نوم اپشن چې کوم ښکاري په دغه به ورته کلیک وکړئ. کله چې دغه باندې کلیک واخیسته موږ ته داسې صفحه راخلاصېږي. دوستانو تاسو دغه صفحه راخلاصېږي. کله چې دا راخلاص شو لومړی به تاسو راشئ دلته بټن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. دلته به راشئ په دغه ساین اپ باندې یا لاګین باندې ورته کلیک وکړئ. تاسو به په خپل موبایل کې په یو جیمیل سره ورته لاګین شئ، ساین اپ شئ، خپل اکاونټ به کې راخلاص کړئ. زه راځم دلته په دې ګوګل اپشن باندې ورته کلیک کوم. کله تاسو په خپل موبایل کې یو دانه جیمیل ورته انتخاب کړئ، تاسو اتوماتیک د صفحه خلاصېږي. تاسو سمپل څه وکړئ، راشئ دلته دغه چوز فایل اپشن چې کوم ښکاري په دغه چوز فایل اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. تاسو تر 10 منټو پورې او 500 MB فایل ور اپلوډ کولی شئ او خپل فایل ورته اپلوډ کړئ. کوم فایل چې تاسو لرئ هغه ورته اپلوډ کولی شئ. نو دغه دوستانو زموږ دغه فایل چې دا ور اپلوډ کېږي دا به لږ وخت ونیسي. انهینس سپیچ یعنې ستاسو خبرې چې کومې وکړلې او اډیو فایل مو ورته اپلوډ کړي، یا هم تاسو دلته خپل پکې غږ ریکارډ کړئ، وایس ریکارډ کړئ، ور اپلوډ کړئ. بالکل هغه به لږ انهینس چې لږ وخت نیسي. تاسو به تر هغې منتظر اوسئ چې د غږ ستاسو پای ته ورسېږي. تقریبا 2-3 دقیقې وخت نیسي. تاسو به تر هغې پورې انتظار ورته کوئ. زه ویډیو تر هغې سکیپ کوم. نو دغه دوستانو زموږ غږ چې دی بالکل انهینس شو، صفا شو. په دغه کې تاسو خپل غږ بیا پلی کولی شئ. خو دلته اوس نشم پلی کولی ځکه زما دغه خپل وایس چې دغه خرابېږي، بیا سکرین ریکارډ مې راون کړی. تاسو دلته ښکاري خپل غږ چې کولی شئ دغه ځای نه پلی کولی شئ. دلته دغه اپشن کې تاسو کتلی شئ، اوریجنل وایس کتلی شئ، انهینس وایس هم کتلی شئ. که تاسو غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ، دلته راشئ په دې ډاونلوډ بټن باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې ډاونلوډ بټن باندې کلیک واخیسته اټومیټیکلی ستاسو په موبایل کې ډاونلوډ روانېږي. دغه دوستانو ستاسو په موبایل کې فایل ډاونلوډ شي، په یو سکند کې دغه فایل ستاسو موبایل ته ډاونلوډ شي. په دغه طریقه تاسو کولی شئ. که ویډیو مو شي لایک یې کړئ او زموږ ایډیټر سره فالو کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. مننه.